ګاونډیانو څه غلطیانې کړي دي چې ملا یعقوب ورته اخطار ورکړ. بیا له ډاره شهباز شریف ورته څه ویلي دي. لیدونکو په خیر راغلی. حتما دغه ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو له دغه مهم خبر څخه خبر شئ. د ملي دفاع وزیر وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې له افغان خاورې په استفادې د سیمې او نړۍ امنیت وګواښي. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې ایران ویلي دي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. خو اسلامي امارت یې په غبرګون کې ویلي دي چې دوی د ترهګرو د ځپلو لپاره پوره ځواک او امکانات لري. د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي دي چې د یوې منظمې او پیاوړي اردو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې په جدي ډول روانې دي. نوموړي په خپله تازه مرکه کې ویلي دي چې په نوي ملي اردو کې تر اوسه پورې 110,000 سرتیري جذب شوي دي. نوموړي څرګنده کړې ده چې دوی د هیواد د تمامي ارضیت د ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي او اجازه نه ورکوي چې ترهګرې ډلې له افغان خاورې څخه ګاونډیو او د نړۍ هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې دوی به د هیوادوالو د ساتنې او دفاع لپاره له هیڅ راز هڅو مخه ونه ګرځوي او په خپل ټول توان به د هیواد د عزت او وقار ساتلو لپاره ورته راغاړي مسؤلیت ادا کړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کوي چې په دې وروستیو کې ایران ویلي دي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. خو اسلامي امارت یې په غبرګون کې ویلي دي چې دوی د ترهګرو د ځپلو لپاره پوره ځواک او امکانات لري. په ورته مهال بیا شهباز شریف ویلي دي د افغانستان بشري ناورین د سیمې پر هیوادونو اغیز لري. د پاکستان نوي لومړي وزیر شهباز شریف د اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره په یوه میلمستیا کې د افغانستان پر مسله خبرې کړې دي. نوموړي ویلي په افغانستان کې بشري ناورین روان دی او د ټولو اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی چې د دغه ناورین په ختمولو کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړې ده چې د دې ناورین ناوړه پایلې به هرومرو د پاکستان او ایران په څیر د افغانستان نږدې ګاونډي حس کړي. نو له همدې امله ټولو ته پکار ده چې په دغه هیواد کې د وضعیت د سمیدو او اقتصادي همکاریو لپاره ژمنتیا وښیي. له تاسو مننه کوم چې ویډیو مو ولیدله. که تاسو د دفاع وزیر ته کوم څه ویل لرئ نو بیا یې په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.